دا چې نن ټک او ټک ټک بیل او پای بیل یو دا د خپل ټوپک ویشتلی یو غلبیل یو دا منو چې شته بچو کې بې بچو یو دښمن بل ته نیولې پخو یو داسې یو چا پر موږ حمله د توپ ویشتو کړې ده چا چې عمرونه د بلغېږه کللو کړې ده له صبر پرته ورته هېڅ بې صبري نه ده پاتې زموږ حکومت ته هم بله لار د بري نه ده پاتې څوک به چارواکي په کڼو غوږونه ساه اخلي د چا سیاست چې د پردون بر رڼا اخلي منو چې موږ توقع را کوربدۍ هم لرو خو بیا په جنګ کې ډېره تیخي اتلولۍ هم لرو دا یو اعلان وکړه او ته راته ګوښې ته کښېنه چې سر ستا او مال زما دی تماشې ته کښېنه که پر دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي نو ما به بیا د پښتنې شودې خوړلې نه وي پر دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي نو ما به بیا د پښتنې شودې خوړلې نه وي که د دښمن سر مې رانه وړو کونړي لاسو کې بیا مې راواچوئ ټیکری په سر بنګړي لاسو کې زه د غیور ولس په مټو کې لازور لرمه زه لا اوس هم د کونړي سینه کې شور لرمه زه تر ملتان او پانیپت د هرې تورې خان یم زه د ګوشتې او د کامې او د لالپورې خان یم زه په یو ګزارسل ټکه د زرګرو باسم د کونړ شګې چاڼوی سرمه ترې زرو باسم د کونړ شګې چاڼوی شمه ترې زرو باسم د زریات خوږو لیدونکو سلامونه او امیده ملګرو لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د زریات په دې ادبي پروګرام کې د هیواد هغه شاعران او لیکوالان کم چې د پښتو ژبې او ادب لپاره یې بلا کار کړی وي زیار کړی وي هغې تاسو ته د سکرین په شا باندې راخلو او تاسو ته د دوی اظهارات شریکوو نو خوشبختانه په دې پروګرام کې راسره د هیواد نمتو شاعر او لیکوال مطیع الله تراب صاحب راسره میلمه دی تراب لاله د زریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات هرغلاس او هرکلی کوو ستړي مه شئ مننه ګرانه خدای دې په عزت لره قدرمن شئ تاسو دې ژوندي دي پر مو تکلیف وکړئ تکلیفونه وبخئ او تاسو د زریاب دغه څپې نه چې څومره ملګري مونږ ګوري هغې ته احترامات او سلامونه خارج کې دي که په داخل کې دي ټول د زما سلامونه او احترامات ومني قدرمن واوسئ تاسو سړی یم چې تاسو یې مونږ یو چې تاسو نه یې مونږ معنا دا شوله چې هم په نشتي ساتي ډېره مننه خوښ اوسئ تراب صاحب ویاړ ګڼو چې موږ سره په بنډار کې شتون لري تراب صاحب لیدونکي به په تمه وي چې ستاسو له خولې څخه خوږه نظمونه او غزلې واوري ارشاد کم څه مو چې راوړي وي دې وخت کې درڅخه اورو بیګا یو څوک په خوب کې را روان وي لکه ته ما هم بویه نیولې هلک ریوان وي لکه ته تنبل وي ملالۍ وي میوندي سندرې وایي ګلګون په خپلو وینو ایوب خان وي لکه ته د سپینو زرو جام کې سپینو اوبو ته جل وهلی نیمګړی مې په غېږه کې ارمان وي لکه ته د سپینو زرو جام کې سپینو اوبو ته جل وهلی نیمګړی مې په غېږه کې ارمان وي لکه ته یو څوک د جوارګر احساس د سویري لاندې راشي بایللی بیا ټول سر او سامان وي لکه ته اجګر باڼه پر څوکیو ویښ ولاړ وي پیزوان د په سرو شونډو قمندان وي لکه ته و پښتون نارې د یو پنغالې نه راخیږي پښتون نارې د یو پنغالې نه راخیږي لحاظه په دې تور کې بندیوان وي لکه ته مذهب پښتو او خوره یې دو کړې د لا نور هم مذهب پښتو او خوره یې دو کړې د لا نور هم پراته مو په لستوڼو کې ماران وي لکه ته مذهب پښتو او خوره یې دو کړې د لا نور هم پراته مو په لستوڼو کې ماران وي لکه ته رودلې دا خوره لکه اوبه لکه شوده دي خو بیا هم د دې خورې دښمنان وي لکه ته رودلې دا خوره لکه اوبه لکه شوده دي خو بیا هم د دې خورې دښمنان وي لکه ته نو زما پښتون ارمان لکه لوټ شوی جنګلک دی کابل ازما به هم داسې داستان وي لکه ته زما پښتون ارمان لکه لوټ شوی جنګلک دی کابل ازما به هم داسې داستان وي لکه ته حجره به وي یاران به وي خو زه به پکې نه وم سمسور به دا تمام افغانستان وي لکه ته نو زما لوپټه نوې شوه نو ستا څادر ترابه څوک ماته لاجوابه دي څوک تاته لاجوابه مننه له ننګ او جنگ سره د مینه کړې داسې ملنګ سره د مینه کړې چې څادر نه لري زولۍ نه لري په سر خولۍ په خپو څپلۍ نه لري خو داسې ملنګ نه یم چې څښات غواړم زه نه خیرات او نه زکات غواړم په لمر خاته که په زوال ورانه ده خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده
زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم، د بډبیرې قلندر ملنګ یم، د کلیسا نه د مندر ملنګ یم، د خاناقا نه د غنبر ملنګ یم. په هر ظالم مې چې ګزار کړی دی د سر په بیه مې دا کار کړی دی. دا منم دا نه منم له دې پرته ټیټ مې مشسر خو له سجدې پرته یا د لاندې ځمکې د سما ربه یا د کعبې ربه او زما ربه. دا ملنګان دا بادشاهان تله ګوښي، دا قبر او دا تیاره او زه ګوښي. داسې وګړو سره ژوند تېروم، له ژوندو مړو سره ژوند تېروم چې دا وګړي راویښېږي که نه، دا زمیر مړي راویښېږي که نه. موټر پیسه ښځه او کور پېژنې نه، د خدای قهر نه یې زور پېژنې. زما اشعار ورته شعار ښکاري، د ننګ خبرې ورته عار ښکاري. وایي میرویس او احمدشاه څه کړي، شاه زمان خان او تیمورشاه څه کړي. څه زما خپلو څه پردو وخوړه، دوی د پښتو په نوم پښتو وخوړه. هغه ودرېدو بیا د ځان صفت ته راغلو، هر سړی سطح او سیاست ته راغلو. زه نه لوبیا او نه خیمه غواړم، نه د چا سویرې ته دمه غواړم. چا چې د ملک سره جفا کړې ده، چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده، د ژوندو مړو یې نسکور صندوق شه، څه قبرونه یې د اور صندوق شه. تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو، په څو روپو دې خپل ضمیر خرڅ کړو. هغه دی بیا دارالرحمان ته لاړې او په کومو سترګو پارلمان ته لاړې. ما ته وایي ځان موړ که نارې مه وهه، خپل او خپلوان موړ که نارې مه وهه. ته پښتو وایې خو پښتون مړ شوی، پرونی پښتون پرون مړ شوی. پښتون مسلماني چېرته ده، خوشحال خاني او باچا خاني چېرته ده؟ له تا نه مخکې د هغه خراب دي. ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي. سلام مې واخله زه درځم ته راشه، ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه، د لر و بر خوره لمن وګوره، پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره. زه هلته ته دلته ناچلې که نه وګوره، ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلی، دا پښتون چا په منځه ملا وهلی. چپ شم نه غواړم چې خفه شی رانه، خدای مه کړه هسې نه ماله شی رانه. خو تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې له موږ نه دوه برابره زیاتې. نورزی صاحب تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې، له موږ نه دوه برابره زیاتې. خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه، کتاب ښوونځی ښوونکی خپل لرمه. دا هر پټکی او هر کاکل وایي، دا باکو خان ویلي اجمل وایي، په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی. په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی، که دار وي دار، که نار وي نار جنت دی. اوس د خوشحال په تیر دوران ژاړئ که د بابړي شهیدان ژاړئ. هلته څه خلک د پاچا په دین اوسه، بیا د پیر او د ملا په دینو د وړو خلو نه زور قوت غږیږي، د ټوپک میل نه سیاست غږیږي. یو خوا سوا بل خوا وبال پروت دی، انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی. وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي. یو د یوه بل د بل تور اخستی چې چېرته ګوري پښتون اور اخستی. دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی، د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی. درته د خدای پر نوم سوګن کومه، د سر په بیه باندې ژوند کومه. وخت د ټپو او د سندرو نه دی، چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی. هلته لیوانو سره دی ووهه، دلته شپانه سره تندی ووهه. مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده، خو له ماته ښه ده که تڼا کې ښه ده. باید ورسره و چې سلسله بې له عدمه پیل کېږي، له هغې دمه تر دې دمه چلیږي. څه به نه وایم دا کیسه اوږده ده، د آدم او د هوا کیسه اوږده ده. خو زه قابل یم ما خپل ورور حابل وژلی، دغه اصل په میراث را رسېدلی. د عربو او پښتنو ګډ رواجونه، د میلاد نه مخکې وروستو تاریخونه، قافلې او قبیلې تلې راغلي. څه نومونه دلته موږ لیدلي، داودزی ابراهیم خیل او ایوب خیل، موسی خیل او هارون خیل او سلیمان خیل، اسحاقزی او یعقوبي، اسماعیل خیل. داسې ډېر قومونه شته دی، خیل په خیل. یوسفزی یم، د یوسف د مخ ښایست یم، هغه زه د پیغمبر اصلي وارث یم. خو زه په بل نسب ځان نه ورکوم، په اوسني عرب ځان نه ورکوم. چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي، چې زورور نه وي کمزوري نه وي، غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي، چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي. چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي، چې زورور نه وي کمزوري نه وي، غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي، چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي. ربه
معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې خو په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړې ته د زري حساب غواړې ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی یا د دې ځمکې د سما مالکه یا دا به څه کېږي زما مالکه وړم ګناهونه قط په قط په اوږو دا غرونه مسؤلیت په اوږو په دې رکوع په دې سجدې له تا نه نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه نه خلاصېږم خو زما معبوده د خپل ځان راته درک نشته دی زما معبوده د خپل ځان راته درک نشته دی خو ستا په خدایۍ کې د ذرې د برابر شک نشته دی ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی ډېره مننه ګران خوشحاله اوسئ ډیره مننه تراب الله چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او موږ ته مو وخت راکړ قدرمن چې زه دغه څوک یم زه خو مخکې راته ویلې چې زه په تاسو سړی یم دا قوم دی دا ولس شته دی دا ژبه شته دی زه په دې خلکو باندې سړی یم او زه د دې قوم وځلولم او په کم قیمت شي باید موږ د دې قوم او د ولس قدرونه کوو ممنون یم مشکور یم د خپل قوم نه د خپل ولس نه د خپلو ځوانانو نه او په خاص کر د هغه ځوانانو نه چې هغوی زما هر غزل او هر هغه تعقیبوي هغه ماته داد راکوي هر قدم ما مخکې تموي داسې نه چې یار یو قدم مې شاته تموي ستاسو داد ما یو قدم مخکې تموي یعنې مخکې مې بیایي که تاسو داد نه وی معنا دا شروع چې زه په کوم ځای پاتې وم په هغې ځای ما ډېره مننه کوم ستاسو نه د دې غیورو او متدین ولس نه چې زه پکې په ډېر پت باندې پروت یم شپې پرې کوم قدرمن اوسئ ډېره مننه د زریات خوږو لیدونکو دا و د تراب صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار باید یادونه وکړو د دې بنډار مالي ملاتړ زموږ مسافر ملګری خورشید خان او همداسې رحمت الله رحمتیار څخه مننه چې زموږ د دې خپرونې مالي ملاتړ په غاړه اخیسته و تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چارې